السلام علیکم. زه یم عثمان غني عثمان ټیکنیکل چینل نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن تاسو ته داسې اپلیکیشن ښایم چې د هغې اپلیکیشن په مدد سره تاسو کولی شئ چې تاسو خپل موبایل کې نیوز دپاره تاسو لوګو جوړه کړئ. هغه لوګو تاسو ډېر په اسانۍ سره ډیزاین کولی شئ او دغه لوګو به تاسو څنګه طریقې سره جوړوئ او کومه طریقه کار به تاسو دې دپاره کوئ. نو که ملګرو زموږ چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. زه تاسو ته طریقه ښایم چې تاسو به لوګو څنګه جوړوئ او په کومه طریقه به تاسو ډیزاین کوئ. نو ټول نه اول به تاسو په خپل موبایل کې دغه دوه اپلیکیشن به تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ. دغه دواړه اپلیکیشن په مدد سره تاسو کولی شئ چې تاسو خپل موبایل لپاره خپل نیوز چینل لپاره لوګو ډیزاین کړئ. نو ټول نه اول چې دی کاین ماسټر دی دا خو به هر چا سره خپل موبایل کې موجود وي. هغې نه علاوه چې دی تاسو به دویم اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ 3D فوټوز په نوم باندې او دغه ایکن چې تاسو ته ښکاري دغه ایکن ولا اپلیکیشن به تاسو خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو چې کله دا تاسو دواړه ډاونلوډ کړئ نو اول به تاسو کاین ماسټر کولاو کړئ. چې کله تاسو کاین ماسټر کولاو کړئ تاسو به په کاین ماسټر کې دغه پلس نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دغه شان درې آیکن راشي. تاسو به د 1 by 1 باندې کلیک وکړئ. د 1 by 1 چې دا لوګو دپاره دی تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره به سمپلی دغه کولاو شي. نو ټول نه اول به تاسو په دې میډیا باندې کلیک وکړئ. میډیا کې کله تاسو میډیا باندې کلیک وکړئ تاسو به خپل موبایل دپاره یو بیک ګراوند خوښ کړئ. تاسو کوم بیک ګراوند خوښوئ هغه تاسو کولی شئ. نو دغه بیک ګراوند ما سلیکټ کوم او دغه نشان باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو دغه بیک ګراوند سلیکټ کړئ نو تاسو د دې کلر د دې ځای نه چینج کولی شئ. دا تاسو ته ښایي مکمل تاسو که د دې کلر چینج کوئ کلر دې ځای نه چینج کېږي او که دا تاسو کراپ کوئ نو تاسو کراپ کولی هم شئ. همدغه شان تاسو نور دې کې ډیزاینینګ کولی شئ. او اوس راځو دغه کلر ما راواغستو. چې کله دغه کلر تاسو سلیکټ کړلو تاسو په دې باندې کلیک وکړو. اوس د دې دپاره چې دی زه بل کلر راخلم تاسو به په دې لیری باندې کلیک وکړئ. د لیر بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو به یو هم بل بیک ګراوند راواخلئ. دلته نه ما چې دی وایټ بیک ګراوند راواغستو. دغه بیک ګراوند چې کله تاسو راواخلئ دغه وایټ بیک ګراوند تاسو چینج کولی هم شئ. او دغه وایټ بیک ګراوند به تاسو دلته نه کراپینګ اپشن راځي. دغه کراپینګ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه به تاسو کراپ کړئ. او اوس چې دی تاسو خپل موبایل کې خپل سایز مطابق چې دی تاسو سیټ کولی شئ. نو اوس دلته بل اپشن چې دی هغه تاسو په دې باندې لیر باندې به تاسو بیا کلیک وکړئ. او اوس تاسو په دې کې خپل نوم لیکل غواړئ تاسو به نوم څنګه لیکئ. نو سمپل ټیکسټ باندې به کلیک وکړئ او دلته زه لیکم عثمان. دلته ما ولیکل عثمان او دلته به تاسو لږ غټ کړئ سایز به ورله زیات کړئ او دې ځای نه به تاسو د دې کلر تاسو چینج کولی شئ. تاسو وایټ راولئ تاسو بلیک راولئ هغه تاسو چینج کولی شئ. هغې نه علاوه تاسو په چې کله تاسو فونټ د دې چینج کوئ نو تاسو به دې تاسو دلته درکړی شوي دي یو کیپیټل ای ده یو سمال ای ده. دې نه تاسو فونټ چینج کولی شئ. دې فونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دغه فونټس چې دی ما سلیکټ کړل. اوس زه د لاندې دپاره چې دی بیا هم لیکل کول غواړم نو همدغه لیر باندې به تاسو کلیک وکړئ. ټیکسټ به تاسو راواخلئ او دلته به تاسو ورکړئ خپل چینل نوم. تاسو کوم څه باندې چینل جوړ کړی وي. دلته ما دغه راوسته. دغه آیکن باندې تاسو کلیک وکړئ او تاسو به بیک لاړ شئ. چې کله بیک لاړ شئ نو دغه ډیزاین به تاسو دلته ښکاري. دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا به تاسو پلی کړئ. چې کله تاسو سره پلی شي تاسو به دې نه سکرین شاټ واخلئ. دغه سکرین شاټ تاسو سره سیو شو. ملګرو دغه اپلیکیشن به تاسو اوس کولاو کړئ 3D فوټوز په نوم باندې. که چا سره انسټال نه وي دا به تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ. دا سمپلی ما په دې باندې اوپن بټن باندې ما کلیک وکړو. چې کله تاسو اوپن بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو به د څومره تاسو دلته ښکاري تاسو به چینج فوټوز ته راشئ. او چې کله تاسو چینج
فوټو باندې کلیک وکړئ. ملګرو تاسو ته ښکاري لیفټ سایډ، رایټ سایډ، ټاپ سایډ، باټم سایډ، دا مکمل څومره پکچر چې تاسو ته ښکاري دا به تاسو مکمل چینج کړئ. 1 by 1 چې دی زه چینج کوم او دا اوس ملګرو ما ټول چې دی دا سلیکشن وکړلو، لیفټ سایډ ولا ټول، رایټ سایډ ولا ټاپ سایډ ولا دا مکمل ما سلیکټ کړلو. تاسو به دلته بیک لاړ شئ. چې کله تاسو بیک لاړ شئ تاسو د دې فریم هم چینج کولی شئ. دې ځای نه تاسو د دې فریم چینج کولی شئ. تاسو کوم فریم لګول غواړئ هغه تاسو چینج کولی شئ. فار ایگزامپل زه دغه فریم لګول غواړم یا دغه لګول غواړم. تاسو د خپل خوښې مطابق ډیزاینینګ کولی شئ. همدغه شان دا زه نن باندې کلیک کوم، مطلب دا زه نه سلیکټ کوم. ما ته وایي چې تاسو فریم سلیکټ کوئ یا نه سلیکټ کوئ، هغه ما سلیکټ نه کړو. اوس دلته زه راځم، تاسو به سیټ وال پیپر باندې کلیک وکړئ او چې کله تاسو سیټ وال پیپر باندې کلیک وکړئ دا به تاسو دغه شان راشي. اوس مین پوینټ دا دی چې کله تاسو په دې کې چینجز کول، مطلب تاسو څومره ویډیو جوړول غواړئ، هغې ویډیو دپاره تاسو کومه ویډیو څومره ریکارډ کول غواړئ هومره به تاسو د دې ریکارډینګ کوئ. تاسو به سکرین ریکارډ د دپاره آن کوئ، همدغه به تاسو ریکارډ کیږي. دا چې کله تاسو ریکارډ کوئ همدغه ویډیو چې دی دغه لوګو چې دی تاسو په کاین ماسټر کې ایډیټ کولی شئ. همدغه لوګو چې دی تاسو په کاین ماسټر کې کراپ کولی هم شئ. دا به د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ سره اوسئ. د خدای په امان.